زمونږ لیډر و د سویلي پښتونخوا نه د هغه مبارزه د هغه چې د جهل د چا نه پټ نه دی. که د پېښور کې جلسه کېږي، که په بلو کې جلسه کېږي، که په ټانک کې کېږي، که هر ځای کېږي، د ټولو نه اول چې کوم کس به د پېښور خلک به نه موجود، ارمان لوڼی به موجود و. او یوازې نه د ټولو غیرتمندو پښتنو ته یوازې نه د خور سره ډېرو خلکو دا ډېر غیرتیان پښتانه چې دي به وله دغه ورکړه چې ته ځه خو دا خور دې مه بوځه. هغه به وایي دا د پښتون قام د ژوند خبره ده، زما خور به ما سره وي. تاسو کې څومره دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته خپلې خویندې میندې راوستي دي؟ هغه ځان سره ودرولې ده، دې هر څه ته یې ولاړ و، دې ټولو پېغورونو ته، دې ټول هر څه ته هغه یوازې ولاړ و. په خپله یې هم جدوجهد کوو، د خپل خور باندې هم جدوجهد کوو، صرف د پښتنو دپاره. نو ما ته اوس ووایئ که مونږ د هغه د مرګ پوښتنه نه کوو، آیا مونږ د خپل ځان سره، د دې خپل کام سره او د دې کام چې د چا هغه خدمت کړی و هغې سره مونږ انصاف کوو؟ تاسو به ځانونو سره په کور کې یو ځل هر پښتون دا سوچ وکړي چې تاسو کې څونه دانه همت او حوصله لري چې د خپل کلي ته، خپل کام ته، خپل قبیلې ته او د ټول پښتون ولس ته دې ته ودرېدی شئ چې تا له پېغور درکوي چې ته خو ګرځې خور هم ګرځئ. د دې پښتون کام د ژوند دپاره، د دې پښتون کام د سیاسي روزنې دپاره، د دې پښتون کام د دې بشري حقونو دپاره دې جدوجهد کې هغه یوازې نه په دوه ځایه یې جګړه کوله. یو ځل د ریاست سره د پښتنو د حقوق دپاره، بل ځل د پښتنو غیرتیانو سره د خپلې خور د جدوجهد دپاره. دا ډېره غټه حوصله غواړي، دا ډېر غټ غیرت غواړي چې یو پښتون سړی راپاسي او د کور نه راوځي او د ځان سره خپل میرمن، خپله ښځه، خپله خور هم را روانه کړي او بیا د داسې ځای نه چې د سینځاوۍ په شانتې علاقې نه هغه راپاسي او کور په کور لکه د لیونو، لکه د کډوالو په هفتو کله په پېښور کې پروت دي. په دې سړکونو به چې د پېښور جلسې کې مونږ تلو، کله به په خاورې ناست وو، کله به یې جنډو کې ډنډې ورکولې، کله به یې پوسټرې لګولې، کله به یې دوکانونو ته تلو. لیکچرر و، نوکر و، تعلیم یافته و، لکه ولې د خیرمارانو په شانتې ګرځېدو؟ ځکه چې د پښتون د کام ژوند خیر یې غوښتو. په دې ریاست کې پښتانه راویښول د دې هر څه دپاره راوتې وو. پوره من جدوجهد یې کولو، اصله یې نه وه راغستې، نه غر ته ختې وو، په ځمکه ولاړو د حوصلې سره، د خپلې خور سره د پښتنو کام د ننګ دپاره ولاړو. او دې ننګ کې که هغه نن ووژل شو، که هغه نن شهید شو، او زه خو وایم د دې شهادت دا دغه نور مه پښتانه په دې دغه کوئ، بس په دې ځان له تاسو تسلي ورکوئ چې پښتون شهید شو. دا د زبردستۍ شهادتونه دا ریاست تاسو له درکوي، ډېر د شرم مقام دی. دا زبردستۍ شهادتونه زموږ نه دي پکار. پښتونوں کی نسل کشی بند کرو، پښتونوں کا قتل عام بند کرو، پښتونوں کی نسل کشی بند کرو. او په دې ریاست کې که ستاسو دا خیالي چې نن ارمان لوڼی مړ شو او سبا به تاسو په کور کې په ارام کښېنئ، نو داسې سوچ نه وباسئ. هغې په خیسور کې دا بیبیانې دلته ولاړې دي، دا بشرا بیبي ده، دا جمیله بیبي ده، دا نرګس ده. تپوس دې وکئ چې هلته ښځو مونږ ته څه څه ویل، نور به در سره څه وکړي؟ کورونو ته در ننوتل، هراسمنټ یې وکړه، زنانو باندې د له لاسونه اوچت کړه، نور څه وکړي در سره؟ ځوانان د له شهیدان کوي، نور در سره څه وکړي؟ جنوسایډ دی دا، د پښتون قام نسل کشي ده دا. په دې ولې تاسو نه پوهېږئ چې څونه عملیات دې ریاست په قبایلي سیمه کې، په پښتونخوا کې، په سویلي پښتونخوا کې، په هر ځای کې کړي دي؟ هغه ټول د جنوسایډ په انټنټ باندې